سلام ستړي مشئ پام راګرځوم د نن ورځو مهمو خلاندو خبرونو ته. طالبان وایي 3 کسیز پلاوی مو د خبرو لپاره کابل ته رسېدلی. وسله والو طالبانو ویلي د دې ډلې یو 3 کسیز پلاوی له افغان حکومت سره د بندیانو د خلاصون پر موضوع د خبرو لپاره کابل ته رسېدلی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا پلاوی به د بندیانو د خلاصون د جریان څارنه کوي او په تخنیکی برخه کې به د اړتیا وړ اقدامات ترسره کوي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي و چې د دوی یو 10 کسیز پلاوی به د نړیوال سره صلیبي ادارې په مرسته او منځګړیتوب کابل ته ځي. خو ښاغلي مجاهد BBC ته ویل د کرونا وایرس له کبله د لګېدلیو محدودیتونو او قرنطین له کبله د دوی پلاوی له 15 کسانو 10 ته راکم شو او اوس بالاخره 3 کسان د خبرو لپاره کابل ته رسېدلي دي. عبدالله وایي زموږ سیاسي اختلافات باید د سولې بهیر زیانمن نه کړي. د افغانستان پخواني اجرایي رئیس عبدالله ویلي په کور دننه سیاسي بحران او اختلافونه باید چې د افغان سولې پر بهیر اغیز ونه کړي. ښاغلي عبدالله سره د خبرو لپاره د حکومت د مرکچي پلاوي جوړېدو هرکلی کړی او وایي دا پلاوی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هیواد د ملي ګټو استازیتوب کوي. له دې وړاندې داسې رپورټونه وو چې عبدالله د حکومت لخوا اعلان شوي مرکچي پلاوي سره موافق نه دی او ګیله لري چې د برخه کې ورسره سلا مشوره نه ده شوې. د ولسمشر غني په نوي کابینه کې حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزیر شو. همدارنګه د ولسمشر د حکم په اساس عبدالهادي ارغندیوال د مالیې وزارت سرپرست وزیر وټاکل شو. او وروستی بهرنی خبر مو دا چې پاکستان ته به د پور شرطونه اسانه شي. د پاکستان اپوزیسیون مشرانو شهباز شریف او بلال بوټو زردري له لومړي وزیر عمران خان غوښتي چې د کرونا وایرس له امله د هیواد پر اقتصاد ممکنه بعد د اوږده اغېز ته پام له نړیوالې مالي ادارې یا پیسو نړیوال صندوق سره د ورکړې پور د شرطونو پر اسانولو خبرې وکړي. شنونکي وایي چې د پور د شرطونو نرمول نه دا چې ممکن نه دي بلکې پاکستان اړ دی چې دا غوښتنه وکړي. درنو دوستانو دا تر دې مهاله لاندو مهم خبرونه چې مو اورېدل تر بیا ښې چارې